والسعید من وعظ بغیره. نیکبخت انسان هغه دی چې د بل چا نه عبرت والی. یو کس ګناه کول او په هغې کې راګیر شه، د هغې نه عبرت والی. یو کس د الله او رسول خلاف کوو او هغه ته سزا میلاو شوه، د هغه نه عبرت والی، یاره زه به دا کار نه کوم. او یو کس چې کوم دی په قرآن او سنت به عمل کوو، د الله رب العزت عبادت به کوو، د الله رب العزت د قدرمن پیغمبر تابعداري به کوله، زړه د الله او د رسول د محبت نه ډکو او هغه ته ترقي میلاو شو، جنت ته لاړ او هغه عزتمن شو، دنیا هم ښه شو، آخرت هم ښه شه، د هغه نه عبرت واخلي. دا انتهایی بختور انسان دی. والشقی من، دا شقی بدبخت انسان هغه دی چې هغه مرزادي بدبخت دی. هغه پور کوټیوالي باندې چې کوم دی نو داسې کارونه کوي چې په هغې الله او رسول خفه کېږي. د ماشومانو کې هم فرق یې ښه. دینداره ماشومان چې کوم دی هغه زړې غواړي چې ایسته د جمعې مانځله راشي، زړې غواړي چې عالمانو سره کښېني، قاریانو سره، استادانو سره، تقوادارو خلکو سره. د ماشومانو کې هم بعضې داسې مونځ او دس نه کوي، پټېږي را پټېږي او لا ورکوټه پیا شو چې ایسته نسوارو ته لاس کېښه. او اکثر چې کوم دی دا بعضې ماشومان موږ په خپله لیدلي ښه، د کوڅه کې چې د غټو خلکو دا چونډې غورځولي که نه، دا خوله کې کېدي. لکه دا خو مردار شی دی، یو پیره خو د هغه د خولې نه رالوېدلی. نسوار چې کوم دی نو په دې کې پاک څه شی دي؟ نسوار خو چې هغه اول ځل څوک واچوي، تازه پوڼۍ راوړي، هغه هم د ګند نه ډکوي مثال. نو دغې ته به خیال کوئ. ټول ماشومان چې کوم دی هغه په وخت باندې راځئ مانځله او دلته صف کې ودرېږئ، مخکې صف کې ځئ او ډایرکټ ودرېږئ ښه. او بل چې کوم دی قرآن او سنت بیانېده نو هغې ته ښه د زړه نه غوږ نیسئ. صحیح ده بچې؟ ټول راځئ ښه، هر ځای کې چې قرآن او سنت بیانېږي نو هغې ته چې کوم دی ښه د زړه غوږ نیسئ. په ډېرو خبرو کې په یوه باندې پوه شئ، دغه هم ګټه ده. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات، قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات،